السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته وي د یو څو ورځو په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات وایرل دی. تاسو ته پته وي بل ورځ په ملتان کرکټ سټیډیم کې د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي چیرمن رمیز راجا د انګلند یو صحافي خبريال له انټرویو ورکړه. د انګلند صحافي د رمیز راجا نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو په لاهور، کراچۍ، راولپنډۍ کې انټرنیشنل میچونه کوئ او په پیښور کې تاسو ولې انټرنیشنل میچونه نه کوئ، یعنی انټرنیشنل پلیئرز پیښور ته ولې نه ځي. نو په جواب کې ورته رمیز راجا ویل چې پیښور د انټرنیشنل میچز لپاره ریډ فلیګ دی، مطلب دلته سرې جنډې لګي، یعنی دلته امن نشته او دلته انټرنیشنل میچز نشي کېدی. نو اوله خبره خو رمیز راجا دا غلطه کړل چې په پیښور کې امن نشته یعنی ریډ فلیګ دی. نو چې په یو صوبه کې امن نه وي نو بیا په ټول ملک کې امن نه وي، ځکه چې په مطلب په پیښور کې دماکه کېدی شي، په انټرنیشنل پلیئرز ته خطر نو بیا په کراچۍ کې وتام خطر ده، په لاهور کې وتام خطر کېدی شي چې ملک خو یو دی کنه. رمیز راجا په دې بیان باندې د ټولو پښتنو زړه مات شوی دی. رمیز راجا ته پکار ده چې د ټولو پښتنو نه معافي وغواړي. د پیښور زلمی اونر جاوید افریدي رمیز راجا له جواب هم ورکړل، ټویټ یې بس هم کړل. جاوید افریدي رمیز راجا ته په جواب کې ویل چې پیښور د انټرنیشنل میچز لپاره مکمل ریډي دی او دا ریډ فلیګ نشي کېدی. او پرون چې پی ایس ایل کم ډرافټینګونو پای کې هم جاوید افریدي نو شریک شوی. جاوید افریدي د رمیز راجا نه ډیر ناراضګۍ اظهار کړی دی. نو د رمیز راجا را کورسۍ چې سبق تندر دی پښتنو کې لالیان د واجب وکړه، ځکه پاس بالران چې کم دي دا ټول پښتانه دي. د اوس وخت د پاکستان په ټیم کې لاسیولس لوبغاړي پښتانه دي. موجوده وخت کې چې پاکستان کرکټ ټیم کې کم پښتانه لوبغاړي دي هم دی په پیښور کې ټریننګ کړل. په پیښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې په کال 2014 کې د پاکستان او انډیا میچ شو چې دا ټول پښتانه ته راغلي او دا سټیډیم چې کومو دا مکمل کرکټ د مینوال نه ډاکو. نو پښتانه د کرکټ سره ډیر مینه لري. اوس هم کله پیښور پر سټیډیم کې انټرنیشنل یا د پی ایس ایل میچونه وشو نو دا سټیډیم مکمل ډک وي. نو پاکستان چې کوم پښتانه کې لالیان دي، شاهد افریدي، عمر ګل، یونس خان دی، له پکار دي چې رمیز راجا سره خبرو وکړي چې تر خبر په کم بیس باندې کړل او رمیز راجا له پکار دي چې ټول پښتنو نه معافي وغواړي. دا ویډیو ضروري د خپل ملګرو سره شیر کړئ. ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاويږو. د الله پامان.